شروع هغه وشو. بسم الله الرحمن الرحیم. مفتی صاحب تاول کې بلال پنځپیره وی دی پرې مواب کوما دیوبندي به وی ک بلال پنځپیره دی به زه ندیم بدعتي ویم تا تاول ویم زما خلک په اشاعتي پیژني تا خلک په جمعیتي پیژني اشاعتي به وی یا زه به جمعیتي ویم کتا پنځپیره وی زه به ندیم بدعتي بیا ویم دا خبر ده ادب نوم ناخلی به ادب نوم به برته نوم ملاويږي بیا دې وکنه ولا صبر کا تا خبر وکړه نو کو درخواست پټینګي یو جواب وکړه مالک 500 روپۍ تا خبر وکړه مفتی سے 25 लाख रुपए زمونږ د مخې نه قرضدار یې پغې کې 500 رکټ کا سلیر شیم لکه باواله کې مستباد بیا وی تکبیر د شریع حکم دی مفتی سے ما د استاد مشر د کتاب نه پیش کو ستا مشر تکبیر کړي ما خوند کړه زه خو ویم من کافر وای نو موږ خلکو ته خایو چې دی مشر دی ولې دی بیا دی وی دا کم کې عبارتونه ته پیش کو په کې توهین وخایا په پیغمبر سره ټي وي ته توهین نه دا دبم څه غیرتی دا بم ایمانی دومره ایمان خدا ابو جهل نو چې هغه پیغمبر ته ټي وي لته دی توهین څه ته وي ته بیا وای دا کمی براتون ته پیش کو چې یو جمعیت والا نشته سرپرست خان صاحب درې جمعیت نه کو امینو کاړوي جمعیت نه کو ستا مشر دی کنه دی وای کافر دی ما په اعتماد نشته ما ستا د مشرانو دی بابا ته کې ستا مشر دی جمعیت دا څنګه جمعیت نه دی ته به دا وای چې دا زما مشر نه دی دا حکم دا پتو په اگر راځي بس ته دی پامه کوه کته خپل مشر غني ته خدا ما ته و امام اهل سنت پر زما او زما مرشد دی او زما مقتدا دی نه دی برات اعلان وکړو و امینو کاړو جمعیت نه تاسو وردا نه دی اعلان وکړو سرپرست خان صاحب درو جمعیت نه دی ته ما دا وای دا چی شه دی چې جمعیت نه دی نو چی شه دی ته خو دلته و جمعیت علماء اسلام ته علماء دیوبند ترجمانان دا تاسو وای کنه ترجمان جماعت ته نو سرپرست خان صاحب درته دی وستو نو چې هغه دی هغه دی باندې نو دارنګ ستا په باندې امینو کاړو نو دارنګ چې د رحمت کائنات ور دی جمعیت نو لکه دا جمعیت څه شه دی جمعیت تعریف په لګو کې لکه دا تاسو ته وای پته ولګي دیوبند خارج شو ته دا غدي پانه شي کوله برات اعلان ته وکړو لک صبر کو مفتی صاحب نور بته ویني بیا دی وای وای دې مشرانو کوم کتابونو چې دا وکړه د دې جواب په ما لازم نه دی ولې هغه خو جمعیتیان نه دي ستا مشر نه ده ته دا پتو باغو منی ښه بیا د بلال د اصول مطابق مفتی صاحب خپل اصول نه کړی ته په صحابو کې چې تا کم ماته وې کستا کې لګی لمه په جمعیتیانو کې لک سنجیده کسو ته بینره لګلې وس مفتی صاحب د عائشہ رضی الله تعالی عنها حدیث پیش کو چې هغه وایي چې څوک نبی سلام په ولاړ میچازي کړی دي تصدیق یې مکوه او بیا وایي زه پرته نبی سلام په ولاړ میچازي نه کړی په ولاړ میچازي کړی عائشہ رضی الله عنها نبی سلام په کور کې بیماری ډیره په کور کې عذر راتلی شي مثال په تور یا بهر چې ده په کور کې مثال په تور عائشہ رضی الله عنها وایي نبی سلام په ولاړ میچازي نه کړی او بهر کې دیشي په عذر وو نبی رسول الله سلام تکلیف راغلی هغه د کور حالات ذکر کوي او د بعد هغه د بهر حالات ذکر کوي په دې کې تعرض کنده راغی عائشہ تنها په کور کې بولاړي میچازي نه کړي الله دا خو استاد د الله بنده دی پاک پر رساله کې چې وګوره پاره کې دا خبر لیکل چې نبی له صلوات والسلام په مفتی خبرې ته بیا جواب راکړي چې په کور کې عائشہ تنها د کور حالات ذکر کوي چې په لاړه میچازي نه کړي او د بعد هغه بهر لیدل بل بیا وایي تاسو ختم نه بود منکر ځکه چې شیخ جسدي مثالي تا چې کوم عبارت پیش کو مفتی سے مال اداره کا احکام میت او احکام میت کې دا د شیخ سلیم الله خان په زیر نگرانی کې لیکل شوی دا کوم عبارت د نیوي سے پیش کو دی الارواح على اربعه اقسام ارواح الانبياء تخرج من جسدها وتسير مثل صورتها مثل المسك والكافور په مثل المسك او د کافور دی وتقول بالجنه او ته دا روح دی نور بدن زبتا ده دا اشرف الجواب کې هم داشته خطبات کې معلومات کې تقریبا 25 30 ځای وړي چې دا د مشکو د کافور نه جوړل پوښي یا وای درنګ معرف القرآن کې دی وی یو جسم لطیف ته پوښي او ته چې دی ته روح دی مفتی صاحب د مشرانو د دعوا کوه بیا دا خبره کوي وی هغه د جسد مثالي سره تعلق غني ستا مشر چې دی قبر کې زندگی کې با 223 صفحه کې لیکلي وی که تعلق لري هم عقیده باطله ده عبارت रखा 223 नंबर सफ़ा रखा पूछे और 223 नंबर सफ़ा के लिखे एक नजरिया ये भी है कि आलम बरज़ख में रूह को जसदी मिसाली अता किए जाते हैं और रूह इसमें दाखिल कर दिए जाते हैं और रूह का ताल्लुक जसद उनसरी के अज्जा के साथ भी जुड़ा हो जाते हैं जिसकी वजह से जसद उनसरी के अज्जा दुख सुख महसूस करते हैं इस नजरिए के दो अज्जा है एक जसदी मिसाली के इस बात दूसरा रूह का अज्जा के साथ ताल्लुक इस अक़ीदे के पहले जुज़ यानी जसदी मिसाली का इस बात तो बेअसल और बेबुनियाद है और द्वम जुज़ सही है दगम न मनी मुफ्ती थे तो मशरान ने खबर नहीं ब्यामात وی التزام او لزوم دا مفتی صاحب التزام او لزوم ته د فقهاو د اصول خبر نه تا معمولی بس یو کتاب وګور دا انور شاه کشمیری چې څومره خبره دونه ته خبره دا د علماء دیوبند مکتبه ده دیوبندی منی کنه منی دا وی التزام او لزوم کوپر میں کچھ فرق نہیں چې کله زویا دین کې د زویا دین کې بدی کې فرق نشته د پیغمبر عزت کول تعظیم کول دا د زویا کې دین نه دی پدې کې وګوره او دا لزوم دا بتا محموده کې د التزام لزوم خبره چې دی وکړه مفتی سے پاغي کې دا لیکلي دي چې التزام دې ته ویل کیږي وکړه
कि कोई आदमी ऐसा अकीदा रखे, ऐसा अमल इख्तियार करे या ऐसी बात कहे जिससे कोई कुफर लाजिम आ जाए, लेकिन जब इसके कहा जाए कि कुफर लाजिम आ गया तो उसको तस्लीम न करे बल्कि इससे बरात करे। चिरागत आगे ना बरात वकी तो बरात ना कहते इल्तिजाम के लुजूम दे दो चागत ना खुला खबर होती या लिखल शेख चागत ओले शागत बरात ऐलान वकी और तो बरात ऐलान ना के देवबंदी आलिम दरो मत लो दा किताब पेश करो पता महमूदिया अगर दा वेले दा टके कितना दी पट गोले माता पता नहीं इंशाल्लाह बे लिखली दी چې पता बे खबर وکړه شاپور شیخ صاحب पता محمودی کې ستا مشر لیکلی دی په دې کې لیکلی دی چې ګوره یو سړی په جماعت کې د موجودي باره کې د جماعت اسلامي باره کې جواب سوال شي دغه بس یمونس کې کنه کې وې کا عقیدتن نه نو موږ په کې یو جماعت کې سړی خو هغه عقیده د جماعت نه اخلي پوه شي هغه حکم پاغه نه لګي زه تا د ما په کل جماعت ته لګي علمي نقطې زده کام ما ته ولې زما دعوه چې د موږ پنهاج د قضیه موجبي جزئیه پیش کو موږ ټول جماعت تکله ویلې دي موږ کافر نه وای موږ کافر بناتا ہے موږ بتاتے موږ چې څوک جوړونو کافر بناتے نه بتاتے ہیں منګه خلکو ته کافر وای نو منګه جوړو منګه ته خایو چې داستا مشر دې ته کافر دې کافر ویلې یو ته وایا اوس مخکې زما استاد مشر وی قرآن مجید کې جسدي مثالی نوم نشان نشته دا بل کا او د وسیلې خبر چې دوکړه باغې کې اقسام دي کنه توحید او شرک حقیقت ستاسو مشر ته بدعت لیکلي دي دا وی په مسلمانانو کې یک چا د عقیده نه و پوه شوې دا نور حسن شاه بخاری په مسلمانانو کې یک چا د عقیده نه و نو ستا په نسبت باندې دغه کوم حواله به کدا یندوان وو پوه شوې کله په کې تقسیم نه منې مخکې دا زما سره دی وی دا آیت الامات ولا په قران او حدیث کې د جسدي مثال نوم نشان نشته مخکې مال راکا دا تم بیا په دغه ته په امام کوبر ولې ته هغه بسکه صفراس خان صاحب در وی جسدي مثالي قول دا د معتزله قول له معتزله वगैरह बातिल पर अपने तो सदियों से ये मुगालता पल्ले बांध रखा है कि चूंकि कब्र में शहीद वगैरह किसी भी सही जसद वाले मुर्दे के हयात हमें महसूस नहीं होता वरना इसका शोर मुशाहिदा होता है इसलिए हयात जिसमें उनसरी से मुताल्लिक नहीं बल्कि रूह या जसदी मिसाली से वाबस्ता है दल तक دا وی دا د مسلمانانو چې ده استعبوسی علماء سنت الجماعت او صوفیه محققین جسم مثال قائل ہے قبر کی زندگی رکھا قبر کی زندگی کے لیے لیکلے دے کوئی په قرآن او حدیث کې صفحه 218 کې وی قرآن او حدیث میں جسدی مثال کا نام نشان نہیں ہے په دې بل کې لیکلي وی په حدیث کې وی د قیامت پورې جسدی مثال ما ته سوق نشو کوه دا مشر دی لیکلي وی وجودی مثال شرعن معتبر ہے دین میں اس کا اعتبار ہے 50 صفحه باس بکړه ډیر شې دي سنې پر اولی بیا په اخر کې لیکلي الجاهد بالوجود المثالي ليس من اهل السنه بل في شوب من الاعتزال بما انه يستر الى تعويل الف نص بل اكثر تعويل بيضا وجسدي مثال انکار دا اعتزال له سبا خان تزور جسو کې قائل هغه معتزله ده جسو کې منکر معتزله ده ابل مشر دی سو په دې په قران حدیث کې نوم نشان نشته دا وای په زرو آیاتونه کې دي نو کده رښتیاي هغه مشر د زرو آیاتونه انکار وکړو دا کفر ده او کده دروغ جنی نو د بیا په زرو آیاتونه باندې دروغ وي یو دی وای په قران حدیث کې نوم نشان نشته دا په حدیث کې اعتبار ده د علماء راسخین اس کې دلائل کا بڑا بہت رکن سمجھتا ہے او جائز دین انکار معتزله ته ده اعتزال بوی پکې ده تحریم معنوي ته جوړیږي ستا په نستاری معنی ته دا کفر ده زه ته مفتی سے خبره کوم کده یو مشر دا خبر دی صحیح نو د زریاتون منکر شو او کده خبر سی هغه په زریاتون دروغ وتل مفتی سے دا ستاره کوبر بل خبردار زما اصول نو ته د خپل مشرونو دی پاکه کدا مشر ته انکار کوي ته په حکم لګی چې دا زما مشر نه ده جمعیته بنه دا زما مشر نه ده بل خبر ته ما ته دا کې چې ما کوم داوا پیش کړي ستا جواب داوا د غیر اصول مطابق نه ده ما ویلو چې زما دا خبره کوم ته چې موږ دسی نه یو دا هغه چې تی براتونه پیش کړي دا بس تا خروج من بحثي ما ستاسو خبره شو تا زما سره خبره کړو موږ وی 8 غنټه په باسي یو په یو به په عبارتونو په شریکه کې یا به اول 16 غنټه زما بیا 16 غنټه ستای به اصول دی وکړه مفتی صاحب لیکل شو چې زما داوا در کوم تب پاګه کې دی پاکه کستا شوقي زما خپل عبارتونه رنګ دتی عبارتونه کوم پیش کې ستاسو مشران نه بزخم کته خامخه شوقي نو بیا به دې شکه چې 16 غنټه په دې شو بیا شروع کو 16 غنټه تی ترازونه کوه 16 غنټه په دې ترازونه کو تب جواب کې کده اصول نه وتی مفتی صاحب بز شکسي دا کته ما سره لیکل کړی دي چې موضوع بس صرف زما ته دی پاکه ته دا غاړي عبارتونه چې پیش کې په کم شي کې ما پیش کړ په هغه موضوع کې کته معارضه بالمثل کوله شي معارضه بالمثل دیونه کړه تا ته ما معارضه بالمثل بتوې چې هغه څنګه بیا به ان شاء الله پاکستان سوالونه کوم تا ما سره لوز معارضه بالمثل کړه معارضه بالمثل نه دا او جواب دعوت تا هر جز د دعوی سره زما برابرې کنه دا به ستا شکسي ما وستستانه دغه مطالبه په دې تران کې بیا کوم چې یو مشر دی وې چې هزار آیتونه په بل کې تا جواب رانه کو دا زما پتا قرش ہوتا اومنلا چې زما مشر ټلویزیون او د صحابو قول له پیش کو باغی کې خدایو بل کافر لبد نشته مسله کې اختلاف کې دی شي مفتی صاحب خود کو پر پتو به بلکې زه خود دغه ثابتوم د صحابو په مس کې به اختلاف او د علماء دیوبند په مس کې به اختلاف او د حناب او شافعي په مس کې اختلاف شته خدا سے صریح د کوپر فتوا تاسو تکفیریانی په وړو خبر دخل کوپر فتوا کې دا راته مفتی صاحب اگر چې دا پنځپریت چې د یو نسبت ته لکه مو حقانیت غو کنه دا کنزل نه د خبر صورت تاسو ته خو دا خپل نسبت نه د چې خپل نسبت او جماعت به نه وي او تاسو صحیح دي
या मत हमारे देवबंदी में तमाम जमात है इशाती नहीं जमाते नहीं नौजवानात के नहीं हम सर नौजवानात के ठीक है सही دا وباسه دا ملګری وباسه دا دریم ځل خلاف ورزي کې دا سره وباسه مفتی صاحب ګور یو کس مزیات درک به اصولي کوي نو به اصولي ولې پرې خو دا دریم ځل دا ملګری به اصولي کوي دا وباسه دا ځل خان دیګه عبارت دا کتابونه ولا ملګری دریم ځل خلاف ورزي کې دا ځل به وباسه ها ټول ولې لري کې څو خبرې کوي وباسه بسم الله الرحمن الرحیم مونږ ویل چې بلال مولوی صاحب د اصول مطابق خبره وکړي خو یقین وکړه هغه نه اصول پیژني او خپل اصول چې کوم ذکرې دلته هغه نه پیژني اول نمبر ماته دی وی چیرې ته به عبارت نه پېښ کولې تا به اصولي وکړه دلته اعلان کې ما ور سره جواب دا وکړه چې تا کم په جمعیت العلماء ولا باندې تهمتونه الزامات لګولې د خالص الزامات دي دویم نمبر داستا چې کوم اصول لري په دې سره صحابه کافران کیږي په دې سره انبیاء کرام کافران کیږي په دې سره احناف کافران کی حتی چې په دې سره تاسو شاد توحید هم نه پاتې کیږي زما اصول سره دی وی معارضه بالمثل ټیک د ماویل معارضه بالمثل په کومه طریقې سره چې تر تعرضات روباسي تکبیر کې معارضه بالمثل به کوم په کول کې زما معارضه بالمثل مراد وځه کوم لګی ما دویم نمبر په مخ کې ټرن کې زما یو خبره پات شو در شیخ رحم الله شهید نور الله مرقدو غزالی وقت دا غي عبارت پیش کو هغه چې اجساد په قبرونو کې مو بیت المقدس تم راغلی او حاضر ناظر دا د الله د قدرت شپه د الله د قدرت نه تاسو پنځبيران منکر خو نه یي الته په یو وخت کې بل ځکه جسد راشي په دې کې څه اشکال له عام قانون مطابق د رسول الله صم جسد د یو ځنه په زیاتو کې دا حاضر ناظر عقیده ده خو ته د قدرت باندې اعتراضات کې قدرت راغلی پام قانون باندې قیاس کې دا شیخ رحم الله صاحب په عبارت باندې ځان پوهه کا دویم نمبر د راغینه مخ کې په دې کوی ماته پنځبيره مو نو ټول په مجبوري شرمېږي زه جمعیت العلماء اسلام یو سیاسي جماعت ته تنظیم ده ځا عملاً په سیاست کې نه نوجوانان سره تعلق ساتم دی وجنه تا ته چې نوجوانان نه پولی کې جمعیت العلماء اسلام ملکا زرت ګلاب زرت جمعیت العلماء اسلام رکن هم نه یم سره او ما مخ کې اصول پېښ لاله چې جمعیت العلماء اسلام په دغه کې دستور کې لیکلي دي چې جمعیت العلماء اسلام کې هغه سره کې دي چې بل جماعت رکن نوي زه باقاعده نوجوانان تنظیم لرم زه څنګه د غوي د اصول مطابق په جمعیت کې کېدې شم دویم د ماته وي ماته پنځپيره مو نن په خپل دغه باندې شرمېږي الله باندې ولې شرمېږي په دې دویم نمبر د ماته وای دا ټول خو کې جمعیتین نه دستا مشران خودي کنه زما مشران غوته خبره نه کول تا ما بار بل چې نوجوانان پولی کې جمعیت العلماء ملکا تا یو جز متعین کړي جمعیت العلماء اسلام نن که پتا کې لکم غیرت مور حلالي پیدا اسکل بسم الله او جمعیت العلماء ولا کوپر پیش کا خدا غوته نشي کولای موضوع نه په تیخ دی خو دی خو بزي دریم نمبر ما ته دا ټول دیوبندیان نو سا نو ګوره دلته جمعیت العلماء اسلام یو جماعت دی یو تنظیم دی زما واست پاغي کې بحث دی زما واست په نورو مشرانو دیوبندیانو کې بحث نشته په نورو دیوبندیانو کې راځي اغزان له موضوع پاغي به بحث کو موضوع خروج مکوا بیا د تطبیق پیش کړي ما ویلو عائشہ رضی الله تعالی صحابه کرام د اصول مال ته تعرضات پیښله دی وای عائشہ رضی الله دا خو په کور کې خبره وخه په روایت کې راکو کله هغه مطلقاً خبره کې نبی سم پولاړ سره وړ بول کړي نه دي صحابه کرام کړي دي او بل طرف هغه خو شیر مادر د مور حلال په وګڼل وېس کلا ما چې ویل کچا ویل چې نبی سم سر پستر ویل دي ستا ویل کې په الله دروغ ویل ستا په نسبت دا صحابه کافران نه دي لسونه زیات صحابه کرام نومونه بلکې جمهور صحابه مسلک دا چې سر پستر ویل دي مور بي وای نه دي دل څوک چې ویل دي په الله دروغ وای تعرضات جوړ کړه قیده به قاعده ستا په نسبت صحابه کرام کافر دي په خوارجو کې دا هغه نمونه د خوارجو روحونه مرتهران چې د څه قسمه تکفیری دي بیا د مخ کې شي و شیخ سید مولا خان صاحب لیکلي ما الته تطبیق پیش کو چې مثال ستا جدا ده د صوبې کرامو جدا ده دا وایو و شیخ سید مولا خان صاحب لیکلي د روح اقسام ذکر کوي نو د روح اقسام جدا دي جسد مثالی جدا شي دي ته خو جسد مثالی مستقل جدا غني د روح نه جدا علماء دیوبند د روح اقسام جوړل جسد مثالی الترا وستو او هغه مستقل نګړي مار ته مخ کې پرخونه وکړه بیا راغی وې قبر کې ژوندۍ کې جسد مثالی به اصل او به بنیاد د ټیک شو تاسو چې کوم د به اصل او به بنیاد ده بیا وې محمودیه لیکلي دي و چې څوک ته براءت وکي نو که اوس ته جمعیت العلماء دا چا عبارت چې پیش کړي دیو مستقل په ختم نبوت کتابونه لیکلي دي دیو مستقل په توهین هم به کتابونه لیکلي دي دیو مستقل صحابه کرام په تکفیر کتابونه لیکلي تور نه تاسو کې دا ساقیدر هغه دا سړی کافر دی څوک دا هغه بار بار برات کوي ته پس بیا پټ کې خو شرم هم څه شي به د شاه صاحب عبارت پیش کو شاه صاحب وای امور یقینیه مې امور یقینیه مې د قدیانیت خبره کوي دا ته چې سره کې د امور یقینو کې لګي
پته لګي امور یقینا پیژنې کنه پیژنې او مال فقهاو اصول ذکر لله کتابونه د شاه صاحب رحم الله کتاب د فقهاو د اصول کتاب نه دی شاه صاحب نه به تخبوږي شاه صاحب د ختم نبوت د قدیانی په خلاف خبره کړه امور یقینیات دي دلته ته عام خبري پاغي باندې قیاس کړي فقهاو اصول د خپل الکه شامی سم معمولی مولا دی شپږ کتابونه ما پېښ کړل د شاه صاحب په عبارت کې دروغ وي او مخکې ماته ته نیم پېښ کړل چې خبره ته خپل نه مانی مخکې به ماته وای جماعت کې سړی وین واخرتا نه وي ماته وي نو زه هم دقه وایم ته چې دا عباراتونه کومه قید راو درجه متلمه ولا قید کېدې شي یقینا دا په جمع متلمه کې هیڅ عقیده نشي کېدی تا خو مطلقاً تکفیر کړي تا ټول کافران دي شاپور شیخ دی کافر کوی نه تلاشا گجراتی دی کافر کو دنیا پنځپیران وسم په جمعیت کې ټول کافر کړل سره خو بس اگر شعیب علیه السلام د کوم جدا پیمانه لري بیا ما ته وای په وسیله کې اقسام دي د وسیله اقسام خبره نه ده توسل به اعمال الصالحات استا مشران شرک وای او اقصی زره غسته الغرض دا ګوره دا مولانا محمد طاہر اور ان کی قرآنی تاریخ الغرض بجاہ انبیاء و صالحین یا ان کی برکت سے دعا اللہ سے کرنا اول تو شرک ہے اگر شرک نہیں تو مهم شرک ضرور ہے دستا مشرانو دا تفصیلات ترزان نه پکې لکې په دې وخت کې ما لګوا دویم نمبر مادر تا د پنځپیرانو په دې کې عبارت پیش کو مخکې دا مخکې زم مولوی چې ستا په اصول باندې ستا دوه اصول لکو پر ما پیش کړو ټیم بیا بندو چې خبره کې کتاب غواړي ختم باندې حساب دی حواله ورته ورکړه خیر دې کتاب نه مونږ عبارت پیش کو چې موټر ختم شوه به درکو ٹھیک ده شو دغه ورک مخکې زه مولوي صاحب زه دریم نمبر دلیل پیش کوم آیا برکت شرک دی پنځپیرانو په نسبت باندې برکت شرک دی د علماء دیوبند په نسبت باندې مستحب دی دا قاعده دی بقاعده عبارت هم نه دي علماء دیوبند برکت ته جایز وای دا والا مناسب او ستا پنځپیران ورته قواعد الیقین دا تاسو یو پنځپیری مولا علی کې سبد 203 دی دوی ته اس شرک الفاظ کې باوجود جماعت سے تعلق نه مولانا شامیزی شهید رحم الله ته وای په تعلق په برکت سره چې دعا کې دا الفاظ د شرک دي دا مې استعمالوا او تاسو دا مخکې الهو سنن کې علامه عثماني فرمایي لاجل برکت النبي صلی الله علیه وسلم دوی مسجد نبی صلی الله علیه وسلم ته فضیلت حاصل له وجه برکت د نبی علیه السلام نه دا ګوره علماء دیوبند پنځپیرانو عقیدتن تضاد دی دا علماء دیوبند عقیده ته برکت ته مستحب وي او پنځپیرانو ورته شرک وي دا عقیدو تضاد ز پیش کوم او ته چې اتی بوتی دی راغستری صرف الته معلومیږي الته هغه معلومیږي من صرف ګسته بکواسات کې باغی باندې مخکې زم دا سلور اوس ګوره څوک چې صحابه کرام علماء دیوبند ته کافر وي دا کافر نه دي صاحب قول پنځپیران کافر شو پنځم سلورم نمبر دلیل تزم پنځپیران د الله د پاره جسم ثابتای مکان هم ثابتای او دا دواړه د کفر عقیده دي دا تاسو جماعت یو ذمہ دار پیش کوم دغه سینه چې شاد توحید سره تعلق نه ساتي هغه پیش کوم تاسو جماعت ذمہ دار دی دا ګوره افادات بخاری خطیب اسلام سید ضیاء الله شاه بخاری سے د دې جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 85 کې دی وای جب تک محمد سے رسول اللہ کی بلندیوں تک نہ پہنچا تھا وہ زمانہ تھا کہ وہ لوگ زوالن یہ خود مجھے ڈھونڈتا پھرتا تھا اسے پتہ نہیں چلتا تھا کہ میرا خدا کہاں رہتا ہے نمبر 1 اول نبی علیہ السلام ته پتہ نه و چې الله چرته و د الله ورته نه معلوم دویم نمبر الله کہاں رہتا تھا زی ورته مقرر کو مکان ورله ثابت کو دم د کفر عقیده دریم نمبر د الله د پاره اوسېدل ثابت د انسانانو صفت دي درې کفر عقیده ستاره پنځپیرانو صراحتن دا ورو مخکې زمولي سبو دا پنځم نمبر عقیده پیش کوم ته مې څه خبرې مکه وکړم ته خبره نه پوهیږي چې ټرن ختم شي به وغواړه کتاب دا ټیم مې حساب زما ته مکه خبرې دا ته زمونږ صرف تسلسل کټ کوي بس نور څه دا ټیم مې حساب وخه دا مخکې زم پنځم نمبر عقیده دی وای حیات قبر شرک دی پنځپیران وای حیات قبر شرک دی شپږم نمبر دلاړه دی وای وقت النشور سے پہلے حیات ناسوتی کا قول عناد اور حق میں تحریف اور خروج یعنی الاسلام ہے دا تبین الحق استبدام آجو دا ستاسو پنځپیری مولاوی او دویم نمبر علماء دیوبند کی تسوی معارف القرآن جلد 5 صفحہ نمبر 278 کی مفتی شفیع ابراہیم اللہ علی کی وی دا قبر حیات چی دے دا متواترات دی دا قرآن مجید دا 11 آیاتون مفتی شفیع ابراہیم اللہ بقول معارف القرآن جلد 5 صفحہ نمبر 278 کی لکی او دا متواتر احادیثون ثابت دے وستوی علماء دیوبند وی دا متواتراتون ثابت دی او پنځپیران وای دا شرک دی نو اوس د دیو په نسبت مفتی شفیع صاحب علماء دیوبند مشرکان کافران شو مخکې زه مولوي صاحب شپږم نمبر دلیل ابن تیمیه رحم الله فرمایي کتاب الرسل 78 مجموع الفتاوا کې هم وای دی وای قول من یقول ان النعیم والعذاب لا يكون الا على الروح او دی وای څوک دا خبره کوي چې عذاب او ثواب صرف په روح باندې لري و ان البدن لا ينام ولا يعذب بدن تاغه عذاب او ثواب نه ملويږي وهذا تقوله الفلاسفه المنکرون لمطلب دا فلسفو مذهب دی واولای کفار باجماع المسلمین تاسو چې جسم د عذاب نه
کار کوي دا په اجماع مسلمانانو سره کافران دي دا والا د پنځپیرانو عقاید علماء اسلام صفحہ نمبر 134 عذاب کا معاملہ تو اس قبر میں نہیں ہوتا اور نہ ہی اس قبر والی جسم کو ہوتا ہے عذاب و ثواب دی قبر کی نہیں ندی جسم تی دا عذاب و ثواب معاملہ ګوره د ابن تیمیه رحم الله فرمایي متواترات دي کافر د ابن تیمیه دغه وایي پنځپیران د ابن قیم او ابن تیمیه په فتوا سره کافر دي یقینا موږ کافر ورته نه وایو لیکن په خپل اصول سره کافران دي وم نمبر مخکې مناسبو مخکې زموږ سره دا مسلم شریف جیل 1 دا پنځپیران وایي په دې قبر کې جسم د پر سوال جواب نشته ری بلال مولوی صاحب توجه کې تیارې به مخکې کړه دا مسلم شریف جیل 1 صفحه نمبر 76 عمرو ابن العاص رضی الله دا سوال جواب احادیث متواتر دي او ابن العاص صحابي رسول الله صحابه په دور کې چې کله وفات کیږي هغه وصیت کوي بچیا زه چې مړ شمه په ما باندې خاوري انبار کوي ثم اقیموا حول قبري قدر ما تنهر جذور دومره وخت زما په قبر ودرې څومره چې یو اوخ زبه کېږي د هغې غوښه تقسیمېږي ولې حتی استأنس بکم وانظر ماذا اراجع برسول الله زه به تا سره مانوس یم ډاړه ویم چې د قبر خوا کې ولاړې زه به پوهېږم چې زه استاسو ته څه جواب ورکړم سوال جواب په دې قبر کې بچې د قبر خوا ته ودرېږه دا زما سره مولوي صاحب مشکات شریف د اذا اقبر المیت کله چې قبر کې میت دفن شي هغې ته فرشتې راځي سوال جواب ورنه کوي خبرې مه کوه ټول زما په ټرن کې لګې تیارې کې اوس غوږ کېږه زما جواب وکړه بې وروسته